مزیدار ځای دی او ښکلی ټیسټ دی. مطلب زه اولرډي د خوراک شوقین یم، تاسو ته پته ده، او خو ټیسټ زما لپاره ډېر زیات میټر کوي. دا نه چې زه هر څه خورم، مطلب نه هر څه خورم او نه هر چا ځای ته ځم. خو حاجي صاحب سره ځم، نعمان حاجي صاحب سره زموږ ډېر ښه ګپ هم دی، زموږ دوست دی. او ټیسټ خو ماشاءالله موږ هر څه ټرای کړ، ډېر زیات ښکلي دي. او دا پلیټر یې خامخا ټرای کړئ. د خپلو ټولو فینس ته ویل غواړم چې دا پلیټر همداسې په دې سټایل کې راوغواړئ چې ګرم ګرم د بروتي تاسو به دا مزه والی بل خوا بیا نه دی. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو قربان ملک شاذیب. ګرانو عزتمندو کتونکو، دا نن چې موږ په کوم رسټورنټ کې موږ موجود یو، دا تهذیب رسټورنټ دی، رشکې انټرچینج سره نږدې دی. کدي دورم کړه د راغلي یو، ما سره خان بابا هم موجود دی، منجن ماما هم موجود دی، او نور ملګري سره هم موجود دي. هغوی سره به هم ګپ شپ لګو، خبر ترې به ورسره کوو. موږ سره اوسئ جي او موږ تاسو باندې دې ځای وزټ کوو. خان بابا، تاسو خو به نور مو رسټورنټ ته تللی، نن راغلی د تهذیب رسټورنټ ته. دې په حواله باندې څه ویل غواړې؟ د لوکیشن په حواله باندې څه ویل غواړې؟ روټۍ مو هم وخوړه، د روټۍ په حواله باندې څه ویل غواړې؟ مزیدار ځای دی او ښکلی ټیسټ دی. مطلب زه اولرډي د خوراک شوقین یم، تاسو ته پته ده، او خو ټیسټ زما لپاره ډېر زیات میټر کوي. دا نه چې زه هر څه خورم، مطلب نه هر څه خورم او نه هر چا ځای ته ځم. خو حاجي صاحب سره ځم، نعمان حاجي صاحب سره زموږ ډېر ښه ګپ هم دی، زموږ دوست دی. او ټیسټ خو ماشاءالله موږ هر څه ټرای کړ، ډېر زیات ښکلي دي. او دا پلیټر یې خامخا ټرای کړئ. د خپلو ټولو فینس ته ویل غواړم چې دا پلیټر همداسې په دې سټایل کې راوغواړئ چې ګرم ګرم د بروتي تاسو به دا مزه والی بل خوا بیا نه دی. دا ماته پته ده. خان بابا سره مو خبر تر وکړې. جی ګرانو عزتمندو کتونکو، اوس دا وخت ما سره صادق تورو ولاړ دی، تلو جیل ته. جین نه پس سره موږ ویډیو هم کړې وه. اوس چې جین را وترې نو ډېر مست شوی دی، مستي پکې راغلی ده، لګیا دي رسټورنټ ګرځي، خوراکونه مرکونه کې راکي، سمیسه پیسه له جوړ راغلی ده. دې حواله سره خبر ترې کړو. موږ سره شریک دی پروګرام کې، خان بابا هم راغلی و. السلام علیکم. وعلیکم سلام. پکې راغلی ده تی چې بنيري وای مولا پاش نغر شي نو مستی وی مستی مړه غشي رانه ورګه نو خامخا ژوند دی غمونه چې شاده کې نو مستی بلګه کې. نن راغلی تهذیب رسټورنټ ته. د رسټورنټ په حواله باندې څه ویل غواړې؟ تا پکې روټۍ مو خوړه. زه ډېر زیات متاثره شوم. او دا چې کوم دلته کې په رشکې کې دي، او چې کوم خلک پېښور نه راځي یا اسلام آباد نه ځي، نو چې څنګه موټروی نه کوشي، دلته کې دا رسټورنټ دی تهذیب رسټورنټ، ډېر ښکلی لوکیشن دی. او زه نه ګورم چې په مردان کې د یو هوټل هم داسې لوکیشن وي. زه ډېر زیات متاثره کوم د دې هوټل چې کوم اونر دی نعمان بی، د هغه هم ډېر زیات مشکور یم چې د خپلو مردان د خلکو دپاره بالله چې پلیټر هر ځای کې غونډ پاکستان کې وګورده داسې پلیټر به تا ته میلو نه شي. د دې چې کوم هغه ډیکوریشن دی، دې چې په کومه طریقه دا پلیټر ورکوي، د دې ماحول نو یو پیره خامخا د ملګرو ته هم چې راشي او دې نه مزې وه. ګرانو عزتمندو کتونکو، اوس دا وخت ما سره د رسټورنټ اونر موجود دی، نعمان بی، یې سره خبره ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ټیک ټاک خیر دی؟ الحمدلله، الله احسان دی ستاسو. نورم رسټورنټ ته تللي وو، نن راډو ستاسو د رسټورنټ دورم وکړه. واقعي ډېر ښکلی ښایست دی، ډېر ښکلی لوکیشن دی، زموږ ډېر زیات خوښ شو. نن ستاسو رسټورنټ ته چې کندې خان بابا هم دوره کړې وه، هم راغلی وو. دې ته څه ویل غواړې؟
ټول لومبه خو ستاسو شکریا ادا کوم چې خپل قیمتي وخت مو ایستو او زمونږ د هوټل وزټ هم وکړو بیا خان بابا هم زمونږ هوټل نن وزټ وکړو نو په هغې باندې هم ډېر خوشحالي وو د احتشام بھائی زمونږ دوست دی دی خپل یوټیوب چینل دی دی هم زمونږ مردان ته چې کوم دی د پېښور نه راغله زمونږ کانۍ خوښه کړه نو د دې هم شکریا ادا کوو باقي چې څومره دوستان راغلي د هغه ټولو شکریا ادا کوو چې زمونږ د هوټل کانۍ خوښه کړه زمونږ د هوټل سجیشن یې وکړو او زمونږ خپل هم دا تمنا دی چې دا خلک په ګڼ تعداد کې راشي په ګڼ شمېر کې راشي او زمونږ د کانۍ چې کوم دی نو ټیسټ کوانټټي کوالټي او قیمت دا هر څه وویني او د دې نه چې کوم دی نو مطلب خپل میلمنو باندې چې کومه مینه کوي چې هغه وکړي نو یقینا د ریسټورانټ څومره وخت شو چې تاسو پرانیسته کړو دا زمونږ لومبه ریسټورانټ پلیټر هاوس ریسټورانټ مردانو چې په هغې کې الحمدلله کیپیسټي د ناستې کمه شوه د خلکو مینه زیاته وه موږ وګڼل ضرورت هم وګڼو دا دویم تهذیب یې نوم کولاو کړو دی تقریبا اومه میاشت ده او الحمدلله د خلکو ډېره زیاته مینه او ډېر محبت او خلوص موږ سره نشته الفاظ چې د مردان د خلکو د صوابۍ د نوخار د پېښور د خلکو په کم الفاظو شکریا ادا کړو چې دونه مینه موږ له راکړه او زمونږ د ریسټورانټ د کانۍ خوښه کړه تاسو پکې سوال غواړئ نن تاسو هم راغلي دي ریسټورانټ ته د تهذیب ان د دې بل برانچ ته د پلیټر هاوس اور مونږ هلته هم وزټ کړو نو زه یم ون آف د بیسټ پلیټر په کې پی کې اور انتهایی په مناسب بلکې زه یم کم پرایز باندې دومره کوانټټي کې فوډ آیټمز دی پلیټر کې نو دا ون آف د بیسټ پلیټر دی اور تهذیب ان ټیسټ لحاظ سره هم آؤټسټینډنګ دی نو وزټ وکړي خلک زموږ خپل یوټیوب چینل ذریعے باندې فوډ چې کوم زموږ چینل دی هغې په ذریعه موږ خلکو ته وایو چېرې او ستاسو د چینل په ذریعه باندې چېرې دا ریسټورنټس ښه دي نو دلته تاسو وزټ کولی شئ ټیسټ لحاظ سره کوانټټي او پرایس لحاظ سره ګرانو عزتمندو کتونکو ټولو ملګرو سره مو ښه جي بل ټول عوام الناس ته یو میسیج ورکول چې موجوده حالات داسې دي چې مهنګایي ده او یو په بل باندې الزام لګوي بل په بل باندې الزام لګوي چې به دا مهنګایي د ده د وجې د هغه د وجې ده حقیقت کې مهنګایي او سم کم حالات چې د اسمان نه راځي د انسان په عمل باندې دي نو موږ له پکار دی چې موږ خپل الله د زړه نه توبه وباسو او خپل اعمال ټیک کو چې د حالات ټیک کوو په الله باندې نو د خپل منځونو پابندي وکړو بل سره د خیر ښېګړې پابندي وکړو او د اجتماعي غیبت نه موږ ځان وساتو بس دغه د ما درخواست دی نومان بھائی چې کوم دی هر ګډ خپل پیغام وکړو ټول ورونو دپاره هم دې سره زموږ پروګرام سرته رسي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان